بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو څنګه چې تاسو په علم کې ده چې ډاکټر ذاکر نایک صاحب پاکستان ته راغلی دی او د هغه د راتګ نه مخکې ډېرو علما کرامو قسم خبرې کړې وي. هغه باره کې مولانا اختر علي صاحب یو څو خبرې کړې ډاکټر ذاکر نایک صاحب په باره کې علما کرامو ته هم یو څو خبرې کړې دي د بطور نصیحت. دا را سره وورئ بیا آخره کې زما هم یو څو خبرې. کوم علماو چې د ذاکر نایک صاحب پر اتلو باندې اعتراض کو، خصوصا دا ویډیو د هغه علماو حضراتو دپاره ده. ګوره ذاکر نایک صاحب څه وایي، دا ټول انټرویو به تاسو کتلي. وایي ما وی چې د ټولو نه مخکې به د مولانا عبد الرحمن صاحب سره میلاویږم، د هغې نه پس بیا نورو سره میلاویږم. او وایي څه وپت سره راغله خو ما ورته کار ترتیب سره کوي چې د مولانا سره میلاو شوی نه یم، د هغې نه مخکې به نورو کسانو سره نه میلاویږم. ګوره زما نبي څه فرمایي، وایي کو چرته ستا کور ته کافر راځي، کافر کنه میلما، نو د هغه به عزت کې، د هغه به اکرام کې. د کافر د الله بندګانو مونږ ته د عزت حکم دی، دا خو مسلمان دی. ګوره د عقایدو اختلاف، دغه د مسایلو اختلاف هر ځای کې شته. ګوره کو پنجپیریان دي، کو اهل حدیث دي، او کو دیوبند والے دي، او کو جماعت اسلامي والے دي، او کو بریلیان دي وغیره، دا ټول څه دي؟ دا ټول مسلمانان دي. مسایلو اختلاف هر ځای کې شته. د صحابو په خپل منځ کې اختلاف تیر شوی، تاسو ته پته نه ده یاره؟ صحابو کې به دننه اختلاف و، یو به وی داسې بل به وی داسې. نو جناب اختلاف دا د علماو رحمت دی، خو هغه علماو ته زما خواست دی چې د مایک نه به دوړ ایستې او بس وی دا داسې او دا هغسې و، او په عوامو کې به یو انتشار پیلو. نو برای مهرباني زمونږ علماو له الله دا منصب راکړی، دا ډېر لوی منصب دی. هر کله چې یو میلمه داسې راځي کو د هر دغه سره مکتب فکر د علماو سره تعلق ساتي. خو زما استاد لپاره اسلام څه وایي؟ زما استاد لپاره اسلام دا وایي چې د هغه اکرام وکړه، د هغه به عزت کې، د هغه به قدر کې. هغه ستا ځای له میلمه راځي. او جناب بل عوامو ته دا خبره کوم، د الله بندګانو د علماو، ګورو د علماو اختلاف نه دی، دا حق دی. تاسو پکې منځ کې بیا مه راځئ. زموږ هغه عام کسان چې د علي په یې باندې نه پوهېږي او راځي د علماو په زندګۍ کې بیا ګوتې وایي او ویډیوګانې پکې چې دا داسې او دا هغسې، الله باندې ته په څه پوهېږي؟ ته قرآن او حدیث باندې پوهېږي. د علماو اختلاف پرېږده، هغه به نه چېړئ عوام. او زما هغه علماو ته خواست دی چې جنابو داسې څه میلمانه راځي نو اختلافات په خپل ځای د هغه به مونږ قدر کوو، د هغه به عزت کوو. مونږ ټول مسلمانان یو، الله منو، رسول منو. دننه مسایل دي پای کې اختلافات دي، هغه به د قیامته پورې، هغه د نبي علیه السلام د دور نه دی خوا را روان شوی، د قیامته پورې به دا اختلافات دي. دین ناپرستي جوړول دا نه دی پکار. ذاکر نایک صاحب والله داسې خبرې اترې وکړو، یقین وکړو چې حیران یې کړو چې زما دا ارمانو چې د ټولو نه مخکې به د مولانا عبد الرحمن صاحب سره میلاویږم. داسې به اوس د ټولو علماو سره دی میلاویږي. په پاکستان کې څومره لوی لوی علما دي، هغه د هر جماعت سره تعلق ساتي، میلاویږي به سره. او دې نه مخکې چې کوم علماو خبرې وکړو چې دا دی او دا هغه دی، پلان دی او ډینګ دی، نو لږ ګزاره کوئ جي. زموږ دا منصب ډېر نازک دی، الله هغه ډیوټي راکړې ده. صحیح ده؟ کو څه خبره شي علماو نه زه معافي غواړم، کو د بېادبۍ الفاظ مې ستاسو باره کې استعمال کړي، د هغې نه معافي غواړم. خو امت په جوړو جي ټول له به نه ورکوو. مولانا اختر علي صاحب تاسو دا خبرې واورېدلې، واقعي ښایسته خبرې وکړې او موږ ټولو ته پکار ده. یعنې مولانا صاحب پکې وویل چې د کافر د ستا کور ته راشي نو ته به د هغه هم قدر او عزت کوي. دغه شانتې زموږ ټوله دغه نظریه ده چې کله یو انسان ګناه وکړي نو ته به د ګناه نه نفرت کوې، د ګناهګار نه به نه کوې. ځکه چې ته د ګناهګار نه نفرت وکړو، هغه یې د ځان لرې کړو، هغه ته به نصیحت وکړې، هغه ځان ته رانږدې کړه او هغه ته په طریقه باندې خبرې وکړه چې دا ګناه غلطه ده، دا صحیح عمل نه دی. په دې باندې الله هم خفه کېږي، رسول هم خفه کېږي. نو ورو ورو چې نصیحتونه ورته کړې نو بیا به هغه ټیک کېږي. دغه شانتې زموږ ډاکټر ذاکر نایک صاحب سره چې دی اختلافات هغه په فقهي مسایلو کې دي. اختلافات په خپل ځای انسان سره خو مینه کوي که نه؟ ها البته چې په کوم فیلډ کې ورته الله پاک مهارت ورکړی نو هغې باندې موږ ورته سلام کوو. الله ته ډېر غټ خدمت اغوښتی دی. دغه شانتې هغه په د عیسایت کې ډېر مهارت حاصل دی، یعنې کتاب مطالعه کړی ده، یهودیت دغه شانتې د هندوانو چې کوم کتاب دی هغې باندې دغه مطالعه شته، نو هغه په هغې باندې ډېر ښه پوهېږي او د هغې طرف ته خلک تلفظ کول هم ډېر ښایسته شي. نو هغه په خپل فیلډ کې زموږ علما فرمایي چې په خپل فیلډ کې دي کار ساتي، هغه په هغې کې مهارت هغه ته حاصل دی. فقهي مسایلو کې ګوتې نه وهي، ځکه مفتي تقي عثماني صاحب هم ورته یو ځل ویلي چې فقهي مسایل مه چېړه، ځکه هغه کې ډېر زیات خطا روان دي.